ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي ویلي چې د حکومت له لوري پر ولایتي ویندویانو د محدودیتونو وضع کولو په اړه د نیویارک ټایمز راپور بې بنسټه دی. د یادونې ده چې نیویارک ټایمز تېره ورځ په خپل راپور کې ویلي وو چې افغان حکومت د جګړې او تلفاتو په اړه د غلطو معلوماتو خپرولو ته ملا تړلې ده. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان ویلي چې هند د داعش ډلې په ملاتړ سره په پاکستان او سیمه کې ګډوډۍ ته لمن وهي. نوموړي دا تکړه د پاکستان استخباراتي ادارې پرله پسې هڅه کوي څو د داعش ډلې د ملاتړ څرک ولګوي او دغه راز په پاکستان کې د دغې ډلې له لوري د پلان شویو بریدونو مخنیوی وکړي. د ریسپانسیبل سټیټ کرافټ په نامه ویبپاڼې راپور ورکړی دی چې بایډن به د خپلې ولسمشرۍ دورې په لومړیو 100 ورځو کې تر ټولو سختې پریکړې وکړي، خو په ډیره مسؤلانه توګه به خپل سرتیري له افغانستان څخه خپل هیواد ته ستانه کړي. او د ایران د پارلمان د ملکی کمیسیون بیان د ایران او افغانستان ترمنځ د هوکړه لیک مسوده تصویب کړه او ویل چې دغه تړون تصویب به د افغانستان او ایران ترمنځ د ریل پټلۍ نوې لار ژر پرانیزي.